مکی صورت دی مخی صورت روم سره ربط داریں. صورت روم کی ترغیب و قرآن کریم تا آخر آیات کی ویل کنا فاصبر صبر کوا دا ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن. قرآن کریم تے ترغیب ورکو دی کیم دا قرآن کریم دا ای صفات ذکر کے دا پارا ترغیب. تلک آیات الکتاب الحکیم. دار مخ کی صورت کی صحیح جہاد داغی نتیجے ذکر کلا. دل تلاغی مقصد ذکر کئی چھ جہاد اصل مقصد سر توحید ناغرازی پو بیان دو لقمان حکیم کی. چھ لقمان حکیم کم توحید بیان کرے دا اقید پارا تاسو جہاد وکی کوشش وکی. نو مقصد دا صورت آغی اثبات التوحید بلا دلت العقلیہ و نقلیہ. نقلیہ و عقلی دلائل پدی صورت کی پیشکید اللہ بتوحید بانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. دا آیاتون دا کتاب دے چر حکمتون رڑک دے ہدن ہدایت و رحمتن و رحمت دل المحسنین دا پار دا نیکانو. قرآن کریم صفات ذکر لا وسط اہل القرآن صفات ذکر کئی. الذین دا کسان دی یقیمون الصلاة چپا بند کی دمانزوں ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم بالآخرت هم یوقنون او دی پا آخرت بانی خاص دی یقین کئی. وهم بالآخرت هم یوقنون دی پا آخرت بانی خاص دی یقین کئی. نوصل بشارت ورکی اولائک دا کسان علی هدی من ربهم دی پا ہدایت بانی دخپل رب دا طرفنا. واولائک هم المفلحون دا کسان دی کامیاب. و زجر ورکی آخل کو تچیغی انکار کے دا قرآن. ومن الناس بعض لخلقنا من یشتری لہو الحدیث. آسوک دی چیغی اخلی بے فیدی خبری غورکی بے فیدی خبری. لہو الحدیث ارغ خبری تولی کی چی سڑے دا قرآن مشغول کی. عام مفسرین اغی نقل کری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن ابی ملیکہ وغیرہ نا لہو الحدیث تا مراد دی لو بیاوری دل دا قرآن دا پارے غٹ مانے دے دار شیطان آواز دے کنم. ومن الناس بعض خلقنا من یشتری لہو الحدیث اغسوک دی چی غرقی بے فیدی خبری لیضل عن سبیل اللہ دید پارا چی واڑی خلق داللہ دلارنا بغیر علم بغیر صدا علمنا ویتخذا حضوا اونی سے آئی لرا پٹو قسرا دا قرآن و طبیعہ سی گف شفکار کی. اولائک دا کسان لو مداؤ مہین دیر پار دے عزاز پکون کے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا او کلا چی ولسلی شی پدی کسبانے کم چی دا اللہ الحدیث غور کئی. کلا چی ولسلی شی پد بانے زمانگ آیاتنا واللہ مستکبرا دے وگرزی گلوی کون گے. کان لم یسما گوئے کے دن دیاوری دلیائی لرا کان فی اذنی وقرا گوئے کے دپ غگن کی درنو آلے دے. فبشر بعذاب علیم خبر ورکدت پازاب درناک سرام. اس بشارت رکی مومنان تا. ان الذین آمنوا یقینا کسان چی مان راوڑے وعملوا الصالحات انہیں کارو نیکڑی دی لهم جنات النعیم دیر پارا جنتنا دا نعمتن دی خالدین فی ہمیشہ پدی جنتن کی وعد اللہ حقا وعد کر اللہ رشتنی وهو العزیز الحکیم و اللہ ضرور ذات ایک متن والدے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها نور دلائل ذکر کئی اس بیا دوبارہ. خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کری اسمانونا بغیر دستانونا چتا سینے غیلرا والقا فی الارض رواسی و غرزولی پسمک کی مضبوط رنا ان تمید بکم چی گڑ وڑا ونخزی پتا سمائند ازمکا. وبث فیها من کل دابت اخوار کری پد اسمک کی دار قسم زند سرنا. وانزلنا من السماء منازل کری دا اسمان نطرف نمانوبو فانبتنا فیها نمرازرون کری پد اسمک کی من کل زوجن کریم دار قسم بوٹی پید مننا. هذا خلق اللہ دا مخلوق دا اللہ دے دا اللہ مخلوق دا جی پیدا کرے. فارونین و خائمات ماذا خلق الذین من دونیم چھ سب پیدا کری آکسانو چھ ما سوا دا اللہ ندیم. بل الظالمون بلکہ ظالمان فی ضلال مبین پہ گمراہی کارا کی دیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اس دلیل نقلی ذکر کرے دا لقمان حکیمنا دا پار دا اثبات دا مسئلہ توحید. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَيَقِنًا مَنْ وَرْكَلَ لُقْمَانَ تَعَلَى حِكْمَةَ پوئے پدین کے. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ چی شکر ادا کا خاص اللہ.
لقمان حکیم د نبوت باره کې اختلاف کړي علماء چا ویلي دا نبی دی د نبوت په طرز باندې خبرې کولې وایي ځکه دا نبی دی صحیح تحقیق دار چې دا نبی نه دی لیکن دا ولی دی خدای ایوب علیه السلام وی خوره او تاریخ ولی کلی د نبوت په طرز باندې به خبرې کولې الله ول علم ورکړي او علم د اسرار الدین د دین رازونه او الله خود لیو ادارنګ الله ته پوي ورکړي په دین کې دغه حکمت مراد په دې آیت کې دغه حکمت نه مراد کوم چې د عام حکیمان بیانې ته کشتی مشتی جوړولې کشتو مشتو حکمت نه مراد بلکې حکمت مراد دی په دین کې ولقد اتینا لقمان الحکمت او یقینا موږ ورکړو لقمان ته الحکمت په دین کې انشکر الله چې شکر ادا که خاص الله ومن یشکر چا چې شکر ادا کو فینما یشکر لنفسه نو یقینا دې شکر ادا کوي د پاره د پیدا خپل ځان ومن کفر او چا چې ناشکر وکړه فین الله غنی حمید یقینا الله تعالی به حاجت لري او استایل شوی دی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ دا د لقمان حکیم دغه حکمت ته چې خپل زوی ته لاول نصیحت کوي لاول بسره د خپل کور نه شروع کوي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَكَلَّ لُقْمَانُ خپل زوی ته وَهُوَ يَعِظُهُ حال لا یجد نصیحت کا واغتا یا بني بچی لا تشرک بالله شریک م جوړه د الله سره ان الشرك لظلم عظیم یقینا شرک خامخا دا ډیر غټ ظلم دی ووصينا الانسان بوالديه امن کلک حکم کړ انسان ته بوالديه د مور او پلار سره د نیکی کولو حملت ام وانن په خېټه کې اصله د لره مور د وانن په وی کمزوري باندې علاوه ان د پاسه بلې کمزوري نه کله چې په خېټه ګرځام موري کمزوري بیا چې کله پیدا شو هم کمزوري پیدا شي پکې وفصال فی عامین اولتین پرې کولای په 2 کالو کې دام دلیل په دې باندې چې د ماشوم مدد رضا 2 کال ده څنګه چې سورۃ النساء کې تیر شي سورۃ بقره کې وفصال اولتین پرې کولای فی عامین په 2 کالو کې انشکر لی مونږ ته اخلاق وصیت کړي انشکر لی چې شکر ادا کوو زما ولی والدې کو د خپل مور او پلار الی المصیر ما تیرا ګرځیدل وین جاهدا قال ان تشرک بی ما لیس لک به علم د مور او پلار به شکر ادا کی دغه به خبره منو دل کی خو دین په امور کې شکر دین امر تر کوي د دین په خلاف کې د مور او پلار منو دل نشته وین جاهدا کو کچری دی کوشش کې بتابان اعلی بده خبران تشرک بی چې ته شریک کې زما سره ما لیس لک به علم هغه سوچ نشته ستاره پار پای باندې علم فلا تطيعهما خبر امامنا وصاحب ما فی الدنيا معروف ملګرتیا کو د اسرا فی الدنيا په دنیا کې مان فی امور الدنيا د دنیا په امور کې معروفن پنه کوي سره وتبع سبیل من اناب الی او تابعداری کوا د لارې دا چا چرا ګرځي ماتا ثم الی مرجوکم بیا ما ترا ګرځیدل ساسری فنبئکم خبر بدر کم تاسو بما کنتم تعملون فعملون ما انت تاسو کول یا بنی بچیا انا انتکم مثقال حبه یقینا دا خصلت انتکم مثقال حبه کشری په مقدار دی دانه باندې من خردل دورنا فتكن فی صخره پس دای په یو کمر کې او فی السماوات یا په اسمانونو کې او فی الارض یا په زمکه کې یا په یو بل زید اسمانونو د زمکه کې یات به الله را بوړیا غیر الله تعالی اب الله تعالی پیش کی پر ورځ قیامت باندې ستا خطاب ان الله لطیف خبیر یقینا الله بارک بین دی خبردار دی نور اوامر ته ذکر کې نور امور یا بنی بچیا قم الصلاه پابندی کو د مانځو وامر بالمعروف حکم کو پنه کای باندې ونها عن المنکر او من کول کو د بدینا واصبر علی ما اصابک او صبر کو په تکلیف باندې چرسی تا تا ان ذلک من عزم الامور یقینا ذلک له کارون ندیم ولا تصير خدك للناس عبادات متخين وسط آداب مخي اخلاق تخي ولا تصير خدك للناس او ما اړه خپل ننګې للناس د خلقنا پوخ د خبرو کی دا کناره تکبر نه بای سړی چا خبرې کوي کنه د مخې بل طرف تاړولې او لسی په ناز او نزاکت باندې بل طرف ته ګوري تا تاړول ګوري نه دا تکبرانه انداز دی ولا تمشي في الارض مرحا او مزا پس مکبانی مرحن په تکبر سره مگر ز پس مکبانی په تکبر سره
ان الله یقینا الله تعالی لا يحب كل مختال فخور یقینا الله محبت نکي دار یو متکبر فخر کوونکی سره وقصد فی مشیکا درمیان روی کوا په خپل مزل کې ضرورت په بنا باندې کتیز دی خیر دی یا روز خیر دی لیکن نور عام درمیانه تک کوا دا سړی وقار خرابوي چې کله سړی د حد نه زیات تیز مزل کوي یا ډېر په قلاره باندې زی واغدد من صوتک او خطک من صوتک باز یواز خطک مراد د دین سره کم ځکه چې شریعت ته د आवाज پورته کولو کم کړل आवाज پورته کوا کم ځکه د आवाज پورته کولو کم نه کړل आवाज مو پورته کوا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقینا ډیر ناکاره په आवाजونو کې خامخا आवाज د خره دی د تشبیه د اثر کې بیزه چې आवाज څوک پورته کوي مثال د خره دی خر چې د ضرورت په ټیم کې आवाज نه کوي غټ پیټه په واړه هیڅ پروا نه قرار رواني کله ډیرم ستړي شي په لار کې بس سمري خبره اچغي نه وي پکار دا ودلته چغي والے لیکن چې کله یو خو مزدار ځکه ولاړی خره ونی سوري لاندې اچانک به سره اچغي کی سه اړاره به شروع کی دلته ګوراډو आवाज ضرورت نه دی आवाज کوي پکار دا و چې پیټه بچا درونه اړولې ولته چغي والے چې مړ لیکل دسی پکارو خدا بیزه ځکه کی आवाजونه پورته کوي دم اشاره دې تر چې کمزې کې आवाज شریعت مونږ ته ویلي چې आवाज پورته کړه आवाज پورته کوي کمزې کې نه دی ویلي आवाज وري سړی پورته کوي دای به ډېر شي مثالونه شته نه لکه دا یو مثال لا وری اذان مونږ ته شریعت ویلي دي 15 وخت اذان دې دلته تاسو اذان کوي आवाज پورته کوي لیکن اوس کې سره راولېږي په جنازه کې اذان کې دا جایز ده دا به زه ټیم ځکه आवाज پورته کولی دا رنګي شریعت مونږ ته دان دی ویل چې تاسو اختر مانځره پار اذان وکړي ندارنګ ځنې خلک را لګي هغه چې کله باران زیات شي اذانونه شروع کی جمعات کې به اذانونه شروع کی لکه دلته تا ته چا وی چې اذان کوا نو ځنې خلک دسي چې هغه کله مړ قبر تخته کین والته په قبر کې اذانونه کوي نو دلته اذان څه شي ته کوي څوک مازه ترا بلې دلته دا بدی आवाजونه کې داخل دي چې کوم شریعت بد غني ان انکر الاصوات للصوت الحمیر علم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وذلائل عقلی ذکر کوي او دغه نعمتونه علم تروا تاسو نه ګوري ان الله یقینا الله تعالی سخر لكم تابع کړي تاسو لپاره ما في السماوات هغه څه چې پاس مانونه کې دي او ما في الارض واسه چې بزمک کې دي واسبغ علیکم نعمه او پور کړي پتا سبحانه خپل نعمتونه ظاهرتن خيارا او باطنتن او پټ خکارا نعمتونه مروانی کړي پټیم د باندې کړي خکارا نعمت سره قرآنی کریم پټ نعمت سره ایمان ته برزړه کې داخل کړي دي دارنګ خکارا نعمت سره خکارا نعمت دی هغه ستا خسته شکل او صورت او باطنی نعمت سره معرفت د الله غي نصیب کړي دي ومن الناس من يجادل في الله او بعض خلقنا سودی جګړه کې په توحید الله کې بغیر علم بغیر صد علم نه ولا هدن بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رڼا کوونکی نه بغیر علم نه مراد دلیل عقلی لا هدن نه مراد دلیل نقلی ولا کتاب منیر نه مراد دلیل وحی هیڅ قسم دلیل وسنشته نه نقلی نه عقلی او نه وحی دغه په دلیل باندې وسرت کې او دغه دلیل ذکر کوي مشرکانو دلیل سره پلار نیکا بس دغه یو خبر یاد ربل نه دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا کلا چې ویل شدیتا چې تابعداري وکړي ما انزل الله دا څه چې نازل کړی الله قالوا دی ای بل نتبعوا بلکې موږ تابعداري کوم ما وجدنا علی آبانا دا څه چې موږ مندلی پای باندې خپل مشران اولو کان الشیطان یدعو الی عذاب السعیر اگر کو شیطان شرابری دوی لرازاب دلم بوالتا من کدا شیطان دیو ور ترا بلی د دې پلان نک په اتباع کې نام به دی اتباع کوي نوز بشارت ور کوي بل فریق تا ومن يسلم وجهه الى الله او چا جتابی ک خپل مخلاتا وهو محسن او حال لش دې نیکی کوونکو فقد استمسك بالعروه الوثقا یقینا منګولې ولګولې پکړې مضبوط باندې ویل الله عاقبت الامور والله تعالی تور ګرځدل شان جام د ټول کارونو نبی ته تسلی ور کوي ومن کفر او چا کفر کړي فلا يحزن ک کفر نو ندي غم جن کې تعالی کفر دا الینا مرجعهم من ترا ګرځیدل لدویری فننبئهم بما عملوا من با خبر ورکو دیتا پاغ عملونو چې دیو کړی دي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوی دی په خبر باندې چې پسینو کې دي
نو تخفیف لور کی وس نمتعهم قلیلا من فیدی ورک دوی ته لګي ثم نضطرهم بیا پزور بوز دوی لره الى عذاب غلیظ عذاب سختا دلیل عقلی اعترافی او ذکر کړي ولا انسان تو من خلق السماوات والارض او کچریت تپوس کړي دی نه چې چا پیدا کړی اسمانونو زمکا ليقولن الله خامخا دی وای چې الله پیدا کړی قل الحمد لله او نبی چټول صفاتونه کمال خاص الله لردی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر بدی کې نه پوي بل دلیل عقلی لله ما فی السماوات والارض خاص الله په اختیار کې دی تاسو چې پاسمانونو کې دی پسمه کې دی ان الله هو الغنی الحمید یقینا الله تعالی د بیاجت او استایل شوی بل دلیل ولو انما فی الارض من شجره اقلام او کچرته یقینا هغه سوچ پسمه کې دی من شجرین دونونه اقلام دا قلم نشی والبحر دریاب یمدو چې زیتی کوي لرا من بعد رسل ختمه دل دا انا سبت ابحر و دریابون نور دا دریاب ختم شي و دریابون نور ملګری شي دا ټول صحیح شي او دا ټول ونی دا قلمونه شي ما نفدت کلمات الله ختم بنشي کلمات الله صفاتونه ختمي الله نعمتونه ختمي ان الله عزیز حکیم یقینا الله زور ور ذات حکمتون والده وس اثبات دوباره جون کې بدلیل عقلی سره ما خلقکم ولا بعثکم ندی پیدا کول تاسو نو دوباره جون تاسو الا کنفس واحده مگر پشان تر یو نفستی په قدرت الله کې الا کنفس واحده فی قدرت الله یعنی ټول انسانیت پیدا کول او یو انسان پیدا کول الله ته وشاندري ان الله سمیع بصیر یقینا الله اوریدونکو اوریدونکو دی بل دلیل پیش کړي علم ترى تنغوریا ان الله چې یقینا الله تعالی یولج الليل فی النهار ورنن بازش په لرا پورس کې ویولج النهار فی الليل او نن باس ورد لرا پشپ کې وسخر الشمس والقمر او تابع کړي نور سپومای کل یجری الى اجر مسمى ټول روان دي نیټه مقرره تا وان الله بما تعملون خبير او یقینا الله پاک عملونه چې تاسو کوي خبردار دی ذالک بان الله هو الحق وس بتفریق بل مخک دلایل ذالک دا دلایل می سره پار ذکر کړه بان الله په دی وجه چې یقینا الله تعالی هو الحق او هغه حق ذات وان ما يدعون من دونه الباطل او یقینا سوچ دی را بلی ما سوا د الله نه الباطل ای دی باطل دای بلنم باطل وان الله هو العلي الكبير يقين الله تعالی دی او ذات او لوی ذات د بل دلیل عقلی پیش کی او د نعمت هم دی علم ترى تنغوریا الفلک یقینا کشتی تجری روانه فی البحر بدریاب کی بنعمت الله بنعمت الله سرا نعمت الله نه مراد دی هوا لیوریکم دې پاره چې وقیتا سمیناتی د خپل دلایلونه او د خپل نخونه ان فی ذلک یقینا پدی کارنو کې لایات خامخاډه دلایل لکل صبار شکور د پاره دا یو ډیر صبرناک او شکر گزار نو وصل زجر ور کوي په شرف دعا باندې و اذا غشیو موج او کلا شراگیر کی دوی لره چپی کذلل پشان تدوریزو دعو الله دیورا بلی الله تعالی مخلصین له الدین چې خالص کون کی دا لپاره بلنا صرف الله طبيعت چغي وي فلما نجوا من البر نار کله چې خلاص کی دی لرا وچتا فمنهم مقتصد بعض بدی کی وی حق پرس اقتصاد لکی درمیان روی کول مراد حق پرسینا وما يجحد بآياتنا انکار نه کوي زمنګ د آیاتنا الا كل خطار کفور مگر هر یو ډیر غدار او ناشکرا خطار لکی غدار تا کفور مان ناشکرا دې معنی د خطار د دهری ار یو دهری ناشکرا نو استخفیف اخروی د اخرت د عذاب نه اور کوي یا ایو الناس اتقوا ربکم اے خلقا ویریږي د خپل رب نا وښو یومن او ویریږي د اورزنا مان د hebat دا اورزنا لا یزی والدن ولدی چې نه بشي د فکول پلار د خپل زوی نه ولا مولود او نه بچي هو جاز ان جا د فکون کې ان والدی د خپل پلار نشین سشیلره ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتینی ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکری نه کی تاسو لرا ژوند دنیوي ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکری نه کی تاسو لرا په الله باندې دوکه درکونکې هغه څه شه دی
امام راغب مفردات کې ویلي کل ما یغر الانسان، هر هغه شی چې انسان دوکه کوي، من مال و جاه و شهوت و شیطان، هر هغه شی چې انسان دوکه کوي، کاغه مال له او کدارنګ جاه او جلال له شهوت د کې شیطان دې ټول تغرور ویل کی. څوک اولاد دوکه کړی دي، څوک شیطان دوکه کړی، څوک مال دوکه کړی دي، څوک خپل مشري دوکه کړی کړه. ان الله عنده علم الساعه، رد کوي په شرف العلم باندې، یقینا الله تعالی دا سره علم د قیامت دی، دا علمي چاته حاصل نه لري، د دې نه چا دعوه کړی دا او نه څوک کولی شي، او که څوک دعوه کوي واسه دروغ وایي. وينزل الغيث ونازل باران لرا، قیامت علم دا صرف د الله سره دی. او مخکو کلونو کې چې په دې کوري کې کم دا راغلو ولې قیامت را روان دي، خلق نه وتلی سی وزانه سره زمين زمکی کنستلې وي، هغه ته ورنه وتلی او عبادتونه کول لګیاو سیوا سخت پر راغلی، قیامت را روان دی. اوس ټوله دنیا غلې خاموش ناست او دی باندې قیامت را روانو، به چې اخوا څه پکې نو نو د تشتور راواته شرمیدلی راواته، لکه قران زده کوي، قران ویل دی علم د قیامت صرف د الله سره دی، د دنیا یو طاقت نشته چې هغه سره علم د قیامتي. نبی صلی الله علیه وسلم تم جبرئیل راغی، وګړه حدیث بخاری کې تپوس قیامت باره کې کړي، وفاق بنیان الساعات، قیامت باره کې ماته خبر راکا، اورت المل مسئول عنها بعلم من السائل، مسئول دا ډیر پوی نه دی رسائل نه، سائل جبرئیل، مسئول پیغمبر، مانا چې تا ته پته نشته ما ته پته نشته، صرف علامات شته، لیکن علم د قیامت چې په کوم ورځ راځي دا علم چاته حاصل دی. ان الله عنده علم الساعه، یقینا الله تعالی دا اثر علم د قیامت دی. وينزل الغيث ونازل باران لرا، دا علم د الله سره دی. که څوک سوال کوي چې یاره موسمیات والے وای پیدا پالات سره وای، بغیر د عالم نه څوک معلوم کی کنه، الله باندې چې کوم شی معلوم شي ته غیب نه ویل کی. دویمدار چې امکان خبره کوي یقیني حقیم نه وای، اوس پورې غي ویل دا چې سبب یقیني باران کی نه وای، بارش کا امکان ہے وای، سر به امکان دی وای، نور خاص نه وای. کله کله باران پیشنګي وي کې سبا اسمان تک شي. ويعلم ما في الارحام، پوي پاتسبانه چې پرهیمونه کې دي، پرهیم کې چې کوم ماشوم پروت دی پاغي باندې صرف الله پوي. ندی ما قصوال له چې اوس پټ رسون باندې ماشوم معلومي کوي دا نر دی دا خزره، یو قران نر او خزن دي ذکر کړي، لفظ ما د عموم د پاره دی. يعلم ما في الارحام، پوي کې پاغه سبانه چې پرهیمونه کې دي، مان دا ماشوم چې د مور پرهیم کې پروت دی، د دې عمر، د نیک بختی او بدبختی، د رزق، د خوراک سکا کرو، د اوسېدل، د سفر، دا چاته معلوم دي نه، دا د پالټراساوند معلومیږي، په شي معلومیږي چې دا ماشوم چې پیدا شي دا به څومره وخت ژوند دی، دا به کوم ځای کې اوسېږي، دا به نیک بخت کې بدبخت وي، دا چاته نه معلومیږي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، او نه پوهېږي او نه پس چې څه به کسب کوي سبا لره، دا چاته پته نشته. وما تدري نفس، نه پوهېږي او نفس بأي أرض تموت، چې په کومه ځمکه کې بمري. ان الله علیم